چې قرآن غوندې قانون د فیصلې موجود دی او تا خپله فیصله د پیرنګي قانون ته یوړه، نو تا د قرآن بې عزتي وکړه که نه؟ حافظ پسې خو ولاړ وایي که نه ټول، او بیا د مولوي صاحب جومات کې هم ختم وکړو، دلته خو جنت پرمټ هم تقسیمېږي. لاړو بر شو توتي شو جنت ته لاړو. تا د قرآن بې عزتي وکړه. بیا کم کار چې د خدای دی او هغه کار بنده وکړي، نو دې بنده خدای سره ظلم کړی دی که نه دی؟ خبره کوئ. قانون جوړول د انسان دپاره دا د خدای کار دی، او انسان وایي چې د انسان له قانون ما جوړ کو، د انسان خدای سره ظلم. د پاکستان اسمبلو خدای سره ظلم کړی دی چې په اسمبلو کې قانون جوړی. قانون خو جوړ کړی تیار پروت دی، نو اسمبلی سپیګمور کم کجا دي چې هغه به د ملک د انسان دپاره قانون جوړ. هغه خبره راشي وښایي چې په قرآن کې نه، او د قرآن د پیرنګي قانون کې هم ګټه او بیلات شه. ما ته وګورئ په دیواني قانون کې، پیرنګي قانون دیواني مقدمه ده، یو لیس مکه باندې د جګړه ده، 14 کاله هغه مقدمه نه خلاصي. د ښځو جامې پکې خرڅې کوي دا کیسونو دپاره مقدمه نه خلاصي. پیرنګي تاله داسې قانون جوړولو چې ته پکې خاوره زګو، یو لیس مکه باندې جګړه، یو لیس چې 1,00,000 جرب زمکه باندې جګړه راشه د قرآن قانون کې په 1 غنټه کې به درته فیصله وکړي. هلته به هم یا ګټې او یا به بیلې کړه، نو سټه نیوزه خو دلته هم یا ګټې او یا بیلې، نو هلته ځان لتار کې بیړه دې تباه شي، په کچرو کې ولاړې، بیا د کچرو هغه اردلیان پلانکې وغیره، نو تا خړې سپېږمې نیولي بار په ځمکه نظر امنډه کې زمانه رستو شه، لا بل کیس پیش دی داسې کوي درته. سړی دې مړ کو نه نه مرزا صاحب ما قانون کې چېرته دوکه راخلي اړه درنه بوټي. نو عزیزانو دا د منډۍ او د علاقې خلک څه فیصله هم چې پېښه شي خپلو کې تنازع قرآن ته یې راوړئ، که د دې قرآن امید لرئ په قیامت کې د شپارس کولو. اخیری خبره واورئ، قرآن آیات ویلے کېده او ته ترې روان شو، ولې ماما وایي اوزګار نه، نو د قیامت په ورځ به دا قرآن ستا شپارس ته موزګار نه، او بیا د قیامت په ورځ دا قرآن چې د چا کلام دی هغه به ستا بخښنې ته موزګار. نو چې ته د پیغمبر حدیث اورېدو ته اوزګار نه، زما دې د خدای په ذات قسمي چې پیغمبر به په قیامت کې ستا شفاعت ته موزګار نه. دعا وکړئ چې الله د کوم کتاب د اورېدو توفیق دې چې مونږ لرا کو په دې د عمل کولو توفیق. اے الله د پاکستان قانون قرآن کا، اے الله د پاکستان قانون قرآن کا، اے الله په دې لار کې چې څوک روړې اټکاوي تباہ او برباد، خدای ته تباہ او برباد، خدای د دې ملک ته حافظ شي، دا ملک دار قسم آفتونو نه خپل امن او امان کې اوسه. خدای زمونږ دا نوجوان نسل چې کم دی یا الله دا د دین صحیح بیان کا، خدای ځان سره لگاو، ځان سره رابطه او تعلق پیدا، خدای زمونږ بچو ته هدایت د نیکۍ، شرم پرده مو ساتي، د خپل قهر او د غضب نه په امان کې اوسه. انت ولینا فی الدنیا والآخرة توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین.